یو شپېته هجري د محرم میاشت وه. د کربلا په میدان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نواسه حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د خپل اهل بیت او څو وفادار ملګرو سره موجود وو. د ایزد لشکر چې مشري عمر بن سعد کوله، هغوی له هر لوري محاصره کړې وه. د تاریخي روایتونو له مخې د اهل بیت خیمو ته اوبه له څو ورځو مخې بندې شوې وې. په دې سخته محاصره کې تر ټولو زیات درد ماشومان زغمل چې د تندې له امله بېوسه او بېقراره وو. خو د دې ټولو تکلیفونو باوجود د امام حسین رضی الله تعالی عنه په خیمه کې سکون، صبر او د ایمان فضا حاکمه وه. د نهه محرم په ورځ حالات نور هم سخت شول. دشمن له هر لوري فشار زیات کړ چې یا به د یزید بیعت کوئ یا به جګړې ته تیار اوسئ. خو امام حسین رضی الله تعالی عنه په ډاګ وویل چې هغه به هېڅکله د ظلم مخې ته سر ټیټ نه کړي. د هغوی مقصد د دنیا حکومت نه و، بلکې د حق، دین او اصولو استاینه وه. د ماښام په وخت کې یو ډیر مهم او تاریخي لحظه راغله. دشمن وروستي پیغام راوړو. په همدې وخت کې امام حسین رضی الله تعالی خپل ملګري او اهل بیت راټول کړل. د هغه شپه وه چې وفاداري او اخلاص مثال جوړ سو. امام حسین رضی الله تعالی عنه خپلو ملګرو ته اجازه ورکړه چې که څوک غواړي د شپې په تیاره کې لاړ شي، ځکه دشمن یوازې د دوی ځان غواړي. خو د دې خبرې په اورېدو اهل بیت او وفادار اصحابو داسې وفا وشوله چې تاریخ کې کم ساری دي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه، حضرت ابي بن مظاهر، حضرت مسلم بن وسوجه او نور وفادار ملګرو په یوه خوله وویل چې موږ به هیڅکله امام حسین یوازې پرې نږدو. دوی وشوله چې رښتینې ملګرتیا یوازې خبرې نه دي، بلکې د سر قرباني ده. هماغه شپه د کربلا په خیمو کې عبادت او قرآن تلاوت، دعاګانې او د الله ذکر جاری وو. اهل بیت د صبر، توکل او پر الله د پوره باور ژوندي مثال وړاندې کړ. د نن محرم شپه موږ ته دا درس راکوي چې د حق لاره اسانه نه وي، خو څوک چې پرې ثابت پاتې شي هماغه خلک د تاریخ اتلان ګرځي.